د افغانستان او قبایلی سیمې سره د بلوچستان د سرحدي سیمې سلګونه ماشومانو ته په هغه میډیکل کیمپ کې د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول شوي چې د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه هیلپینګ هینډز بلوچستان لخوا جوړ شوی او د زرګونه ماشومانو میرمنو او نارینه ناروغانو مفت علاج شوی دی. جنوبي وزیرستان ته څیرمه د بلوچستان په ژوب سیمه کې په امین میډیکل کمپلیکس کې په جوړ شوي کیمپ کې په کمپینونو کې پاتې شوو ماشومانو ته څاڅکي ورکول شوي دي. د کیمپ جوړونکي د هیلپینګ هینډز بلوچستان مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل VOA ډیوا ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې په جوړ شویو کمپینونو کې 200 ډاکټران کار کوي چې د ناروغانو مفت علاج وکړي. خو د سرحدي ضلعو په کیمپونو کې د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره هم ډیسکونه یا ویکسین ځایونه جوړ شوي دي. دا ورې صرف په ژوب کې نه په بلوچستان په 8 ضلع کې موږ د فری میډیکل اینڈ سرجیکل کیمپ ارینج کړی دي. په دې کې چمن، ژوب، لولائی، زیارت اور خانوزی، سوراب، خاران اور مستون اور سره دلته د بچیانو تعداد ډیر زیات وو. نو ما دا هغه محسوس کړ چې په دې کې ولې موږ داسې نه وکړو چې پولیو کیمپ هم ولګو، دغه د بچیانو ته موږ د پولیو کترې مو سره ورکو. پولیو کې خو بیخي ډیر کار شوی دی، انټرنیشنل لیول، بیا د پاکستان پر لیول، بیا د بلوچستان پر لیول باندې، بیا ماشاءالله دلته د ژوب علاوه ډیر زیاته کار کړی دی. کیمپ ته راغلي د کوټې د ماشومانو متخصص ډاکټر فضل الرحمن ناریپال بیا وویل چې د پولیو پر ضد د خلکو د بې ځایه پروپاګانډو له امله د پولیو وایرس د مخنیوي کار له ځنډ سره مخامخ شوی دی. خو دوی کیمپ ته ورغلو میندو ته د ماشومانو د ویکسین او له ټول عمر معذورۍ د خوندي ساتلو لپاره معلومات ورکوي. پولیو سي د ګرد عمر د پاره هغه ضایع دی، هغه انسان یو داسې چې بېوس بند نه وي نه، نو کلاوله دا خدا پوهنه وي یا دا پورټایم باندې پولیو کترې ورکول سي یا دا خلک د ډاکټرانو خبره ومني، نو امید لرم لکه نور دنیا چې کومه ختمه کړې ده موږ به هم داسې ختمه کړو. او امید لرم خاص کر نوجوانانو ځخه او کوم خلک سي ایجوکیټډ خلک دي، تعلیم یافته دي، چې دا اویرنس راولي په خلکو کې او خلکو ته دا ورزده کړي چې دا د نقصان ذریعہ نه ده، بلکې دا د هغو د بچانو د بچاو ذریعہ ده. نو کوشش به دا کوو چې دا تر هر سړي، تر هر کلی، تر هر علاقې دا आवाज ورساږي او هغه خلک دا پولیو کترې ورکړي او له دورې خطرناکې او له بیکارې بیمارۍ څخه خپل بچان وژغوري. د امین میډیکل کمپلیکس چشتن محمد امین کاکړ بیا وویل چې په میډیکل کیمپ کې هغه سلګونه ماشومان چې د جنوبي وزیرستان او د افغانستان له سرحدي سیمو میډیکل کیمپ ته راغلي او له څاڅکو ورکولو پاتې شوي دلته د پولیو ضد کترې ورکول شوي دي. بارډر ایریا چونکې د زموږ بارډر ایریا له کمردین د سره تعلق له وانه د سره ټچ ته او اکثره خلک هغه چې د کشنیان چې کوم راغلي هغه له پولیو پاتې شوي. نو موږ هغه چې کوم دي په دغه کیمپ کې سره د پولیو چې کوم دي هغه کترې ور پیلا کړو چې خلک له دغه چې کوم دي مصیبت ده او د علاقه خلاص دي له کوم انفیکشن چې د مختلف پیلاو نه چې په دغه کې مزید دغه راځي او موږ ان شاء الله د کوپریشن له وخت هم کړی دی، په وارو باندې مزید هم کوو. د هیلپینګ هینډز بلوچستان کیمپ موخه که څه هم د لرې پرتو کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیا اسانتیا ورکول دي، خو په کیمپ کې د سرحدي سیمو د ماشومانو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه شوې او د سرحدي سیمو ټول هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي چې په تیرو کمپینونو کې له ګرځنده ټیمونو پاتې شوي وو. رفیع الله مندوخیل VOA ډیوا کوټه.